دا د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته نړۍ ولسوالۍ ده چې د غونډو په تالار کې یې ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د اسلامي امارت په ننګ او ملاتړ سره راټول شوي دي. په دې ولسي غونډه کې د نړۍ ولسوالۍ مسؤلین وویل ټول ولسونه د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي او هیچاته به د دې سپېڅلي نظام پر وړاندې د تخریب اجازه ورنه کړي. او ډیر موثر غونډه ځکه و چې ډیر خلک په ګډون کړي خو په خوشحالۍ سره خو په ایمان سره راغلي وو. مطلب دا چې ایماندارۍ سره راغلي وو چې داسې یو څوک چې د اسلام یا د زموږ د نظام په خلاف باندې څوک ودرېږي، هغه که داعش ډله وي، مقاومت ډله وي یا بل څوک داسې یو دغه چې فکري جګړې په نام باندې دغه ودرېږي زموږ د نظام په خلاف باندې دغه کوي، انشاءالله د هغې په دغه باندې زموږ د ولسونو ټولو دا غبرګون دی چې هغوی مخنیوی وکړي انشاءالله. په همدې حال کې قومي مشرانو د اسلامي امارت مسؤلینو ته د ملاتړ ترڅنګ وویل څوک چې د هیواد ته په سپکه ګوري د څپېړې ګزار دې په څوک ورکړ شي. هغوی وایي موږ د اسلامي امارت د ځواکونو ملاتړ کوو او ترڅنګ یې ولاړ یو. داسې غونډې باید نور هم جوړ شي چې تر څو پورې زموږ را روان نسلونه یا زموږ مشران کشران هغه په دې پوه شي او دا دود او دستور زموږ د علاقې نه ختم شي. دا کومې درې موضوعګانې چې وي دا ډېرې ښایسته موضوعګانې او ډېرې ښې خبرې پرې وشوې د عالمانو د خوا د مشرانو د خوا او ډېر خوښ او خوشحاله وو. د حکومت نه خو زموږ ډېر زیات ملاتړ دی تر هغه پورې چې په موږ کې زموږ په وجود کې ساه او وینه یي موږ به د حکومت د اسلامي امارت نه ملاتړ کوو کله هم دی او کوي. فکري یرغل چې دی د ملتونو په اړه ناسم پوهاوی او پروپاګاندا جوړول دي چې په سړه جګړه کې ډېر استعمالیږي او موږ د خپل نظام نه په کلک ډول ملاتړ کوو. کاغذ موږ د لاس په وجه که د سوک په وجه او که د څپېړې په وجه او که د ماشین په وجه او حتی هر نوع وسله چې موږ دلته لرو دا به د اسلام که حتی د ټانګ او تیارې د وجې موږ به د خپل اسلامي نظام د ملاتړ په خاطر استعمالوو. ملتونو د نابودۍ لپاره ډېره اسانه جګړه. دا یادولو وړ ده چې دغه ولسي غونډه د اسواریم فکري او فرهنګي ادارې له لوري جوړه شوې چې د فرهنګي یرغل سربیره ساعین بالفساد او ناوړه دودونو او ناوړه تبلیغاتو په موخه پکې نظرونه شریک شول.